د پښتونخوا په سویلي ضلعو په ځانګړي ډول بنو لکي مروت، ډیرا اسماعیل خان، ټانک او کوهاټ کې په وروستیو میاشتو کې د ناامنۍ پیښې او پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. تر ټولو خونړی وروستی برید د مې په 9 د بنو په فتح خیل سیمه کې وشو چې پکې د ځانمرګي موټر بم برید له امله 15 پولیس عسکر ووژل شول. اسلام آباد وار په وار تور پورې کړی چې د TTP وسلوال په افغانستان کې خوندي پټن ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد البته په افغانستان کې د بنو برید د پلان په تړاو د پاکستاني چارواکو وروستۍ څرګندونې رد کړې دي. د پښتونخوا صوبې اعلی وزیر سهیل اپردی وایي د بنو په وسلوال برید کې د وژل شوو د اولادونو د یتیمولو مسؤل هغه خلک دي چې په بندو کوټو کې پریکړې کوي. سهیل اپردی د چا نوم نه اخلي خو وایي ته ډالر ګټې او زما په سر یې ګټې نو مې ګټه. سړي مشه زه رحمان بنریم او دا سپړنه ده. نن خپرونه کې په دې موضوع د مېلمنو سره د خبرو لمخه د زلمي آشنا رپورټ. د وینو او ویجاړیو یوه بله زړه بوږنونکې ننداره دا ځل د خیبر پښتونخوا لکي مروت ولسوالۍ په یوه ګڼمېشت بازار کې زوروره چاودنه شوې چې له امله د 2 پولیسو په ګډون 9 کسان وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون 23 نور ژوبل دي. دلته یو ملګري سره ودرېدله 2-3 منټه هغه موږ چې روانېدلو بیا دماکه وسله او ما خلکو ته وکتل خلک ډېر خوږ چوک چرنګ او چوک چرنګ ما خپل موټر سایکل بیا روان که خو چې ما جان ته حالات ته وکتل شاته بیا ما نه وینې روانې تر دې دمه د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. ځایي پولیس وایي لا هم د چاودنې څرنګوالی نه دی روښانه شوی. دا په وروستیو څو ورځو کې په دې سیمه کې دویم خونړی برید دی. 3 ورځې وړاندې د بنو اړوند فتح خیل سیمه کې د پولیسو پر یوې پوستې موټر بم برید وشو چې 15 پولیس پکې ووژل شول. پاکستان یو ځل بیا د ورته بریدونو پړه پر هغو وسلوال واچولی چې د دوی په وینا له افغانستانه وروړي. دفاع وزیر خواجه آصف ویلي شونې ده چې د افغان طالبانو پر ضد پرېکنده عملیات ترسره شي خو افغان طالبانو دغه تورونه رد کړي. ذبیح الله مجاهد پر ایکس لیکلي د ستونزو حل د تورونو ګواښونو او احساساتي دریځونو پر ځای د تفاهم متقابل درناوي او رښتینې همکارۍ له لارې شونی دی. خو له سیاسي دریځونو او متقابلو تورونو ورهاخوا اوس مهال خیبر پښتونخوا د ناامنۍ هدفي وژنو او پرلپسې بریدونو په لومړۍ کرښه بدله شوې. هغه وضعیت چې نه هم ولس پیژني نه ملا او نه هم مخور سپینګیری. د روان وضعیت پر ضد ولسي اعتراضونه په زیاتېدو دي چې سوله او ټیکاو غواړي. دغه پولیس والا په امن مارګ باندې سټریټ فایر یو کړل انسګیز ګولې استعمال کړل. اوس ورسره ځینې سیاسي ګوندونه هم مړه شوي. نن دغه بچي دا ماشومان تاسو وینو لا یتیمان شول. دغه زموږ څوک دی د ریاست هغه خلک دي چې کم په بند کمرو کې فیصله کوي هغه کې دغه په نتیجه کې دمو پولیس ولا شهیدېږي دمو فوجي شهیدېږي دمو عام پولیس شهیدېږي. په خیبر پښتونخوا بلوچستان او ځینو نورو سیمو کې د پرلپسې بریدونو له امله پر پوځ او امنیتي ادارو د خلکو بې باوري هم په زیاتېدو ده. ځایي اوسیدونکي پوښتنه کوي چې د کلونو پوځي عملیاتو او سختو امنیتي تدابیرو سربیره ولې لا هم د خلکو کورونه، بازارونه او جوماتونه خوندي نه دي.
یو ور بیا ستړي مشه راځي چې د خبرونه من منو سره خبرې وکړو. زمونږ د نن ورځې مېلمانه دي د سیمې د چارو شنونکي شمیم شاهد، د نړیوالو چارو شنونکي حاکم روان او د پاکستان پخوانی پوځي افسر او د دفاعي چارو شنونکي سید نذیر. تاسو درې وړو محترم مېلمنو ته په پروګرام کې بخیر علي وم. ستړي مشه. مننه خوشاله اوسئ. شمشای صاحب پرون په بنو ډیمیل کې پرون ابرو په پولیسو د برید وروسته پولیسو یو کمیټي جوړ کړه او دغه کمیټي د ګډ طالبانو یا خط طالبانو په نوم یو دفتر هم وسیزه. دا ګډ او خط طالبان یا څوک دی د دفتر سرنګ پس دغه سیمه کې خلاص دي ورسره نن هم په دغه سیمه کې بریدونه شوي دي او یو شمیر پولیس عسكر او عام خلک وژل شوي دي. دا تازه بریدونه دا هم راته وایي چې دغه ګډ طالبانو دفتر سره تعلق ساتي کنه دا ځان لا پیخي دي. موږ پوه کښم شای صاحب. مننه. دا خو تاریخ چې کوم دی د دې ګډ طالبان دا تقریبا 2009 پورې زی او دا د جنوبي وزیرستان په وانه کې د دې لومبنې چې کوم دی نو دا هغه ته امن کمیټي وی امن لخر به ورته مولا نذیر نوم یو سړیو چې هغه دې مشرو. دا مولا نذیر په خوا په حزب اسلامي کې او بیا چې د حزب اسلامي نه د طالبانو تلاړو او د طالبانو سره په افغانستان کې ملګری او بیا د افغانستان نرستو چې د 9/11 ناغي د امریکایانو خلاف او د اتحادي قواو خلاف جګړه پیل کړم دی ور سره. خو بیا دا شو چې په مارچ 2009 کې په وانه کې چې کوم د مقامی خلک را پاسې د ادارې کې چې کوم ازبک او سنټرل ایشین میلیټنټ سوداغي د خلاف یو پاسونو شو هغه دغه ځای نه وېستو او دغه خلک چې کوم د په هغه وخت کې بیا دی دا کمیټي جوړ کړه مولا نذیر او د دفتر ورکړي په وانه کې او دله باقاعده مطلب سرکاري پاغرو کې گورنر علي محمد جان اورغزي اغام تلو دغه ته اغم دغه چې دای کوم عملیات کړو د ازبکو خلاف هغه پاغرو سره هم تلو نو هغه دغه یو سلسله شروع شو دغه نورستو دا بیا په شمالي وزیرستان کوم د حافظ ګلبادر سره د دین وړاندې یو معاهده شو په 2014 کې په سپتمبر کې هغه هم ګډ طالبو دغه سره چې کوم پلویانو هغه مطلب هغه ته مولا سلیم الله او مولانا رمضان ګل او د نور نو هغه به هم د ګډ طالبان باندې کېده غوم د حکومت سره ملاو او دای به چې کوم دغه کې د شمالي وزیرستان د هډر تیز زکو چې دای ته د اجازه ته چې دای ځان سره ازبکو مساتی دای ځان سره پنجابي طالبانو مساتی او دای ځان سره نور مساتی د خلاف کو بیا تاسیات شي. نو په 2014 کې په جون په 15 باندې د خلاف بیا ضرب عذاب شروع شو چې کله د طالبانو او د مشر مولا حکیم الله خلاف چې ډرون شو د غي خلاف بیان ورکو مزاحمت ورکو بیا دغه شان شروع شو. د دین علاوه د پیښور په دې بډبیر کوم ګډ طالبانو په درادم خیل کوم ګډ طالبانو شو خیبر کوم ډیر زیات ځای په ځای مونږه غو ګډ طالبانو هغه به مطلب چې دغه یو ډیر پر اصرار غوند کې د مولا دا ساری دا دغه چې کوم دی په منګلبا په باندې کې د ته یو وخت د ګډ طالبان د رتبه حاصله و نو زمان د شمشای صاحب او دا نه له شمشای صاحب او بخې زما پښتنه دار چې دا خو هیستوري دا خو اوس چې کوم تازه زین دي بنو کوهاټ او رسول خان په دې کې پرما د هغه زید د رتبه پولیسو دوه غړو سره خبرې شوې دي. یو بیا راته ول چې روسو به سره مرکه وکم فعل معلومات در کوم خو نوم ما خلل البته ممکن توګه زما مرکه راشي. هغه ول چې دا ګډ طالبان ما ور تپوس تو دا دیسو کوس چې کم دي دا ول دا خلک دي چې پوسه جګړه کوله سلامي شو او کوسه کې خو دا هغه ته په معاشره کې پټولنه کې د برخه هغه مخاور کړی شو خو دغه مقینه وس د ناوړه استفاده کوي. مثال په توګه په پولیسو عملي کوي. بیا تاسو ته یاد دي چې پرون سهیل افریدی مو ویل چې ته ډالر ګټي خو ما په سره مګټه د دې مخکې علي امین ګنډاپور ویلی و چې دا موږ ونیسو استخباراتي اداره شرنه پرانځي خلاص کی په لکی مروت کې پولیسو د خلاف مظاهره کړې و. نو دا سه د پورې دا د پولیسو د پښتونخوا د حکومت او د پوسټ ترمنځ دا تضاد دی دا سه د پورې سم دی. خبر تراتلم
په بنو کې چې څنګه دا پیښه وشو نو د اتوار په ورځ باندې باقاعده هغې لاړو خلکو پولیس پکې مو سیویلین پکې مو هغې لاړو هغې دغه د ګوډ طالبان یو دفتر اوسوځو دغه تصویرونه عکسونه دا ټول موږ سره شته د دې نه علاوه که تاسو ګورئ دا لومبنی ځل نه دی په 2024 کې په بنو کې چې کله دغه شان پیښې زیاتې شي نو هلته هم خلک راوته او په هغې باندې دغه کې د ګوډ طالبانو یو غټ مرکز و هغه سوځولو د ګوډ طالبان هغې په ګرفتار کړي هغه ته بیا حکومتي چارواکو ځان سره په لاس کې واغستو او د هغې پته نه لګي چې څه چلو شو تاسو که خیال لرئ په پېښور کې په پولیس لاین باندې یو برید شو څو کاله وړاندې د هغې نه وروستو په پېښور پریس کلب مخې ته یو غټه مظاهره کېده په زما په مخ کې پولیس والو د دغه ګوډ طالبانو خلاف او د دوی د سرپرستانو خلاف نارې والې وې زه وایم طالبان چې کوم د دې ډیر زیات پر اصرار یو مسله ده مطلب چې دا بالکل تاسو خبره صحیح ده چې د یو وخت کې طالبانو ترهګيري کوله بیا د تسلیم شو بیا د حکومت ته لاړو بیا حکومت یا حکومتي ادارو دیله زین ورکو دیله د پټوټ خدای سره دی یوازې دا کار نه کوي دی باتی مخلی دی خلک گرفتاری مو خلک غیبی مو دی دا مطلب په دی باندې چې کوم دی په بنو کې د ټولو سیاسي مشرانو او د سیاسي لارښوونکو دا غي یو غټه جرګم د خلاف جوړ شوې ده دغه شان جوړه شوې ده ما د هغو سره ما شمشاهي صاحب ته هغو سره ما خبرې پرون وکړې هغو راته بیا وویل چې دوه ډلې دي یو قادر ګروپ دی یو اختر ګروپ دی انتر دی هغو دا هم وویل چې دوی دلته د ډیولپمنٹ پروجیکټس چې کوم دي د حکومت د پرمختګ چې کومې پروژې دي دوی د هغې نگرانی هم کوي او ورسره پای کې د خپل کمیشن دی نور باس په فهم وکړو محترم بریګیډیر صاحب تاسو په اند باندې دا څه قصه ده د پوز ادارې واقعي رښتیا ته ګوډ طالبان وسوم ساتي او د پولیسو تر مخه دا تھریټ ته انتر دی د ګنداپور خبره کپریک دو پرون سهیل افریدي بیا ویل چې ته ډالر ګټه خو زما په سر یې مګټه دا د پښتونخوا حکومت او د پوز ترمنځ او د پولیس ترمنځ بریګیډیر صاحب اصل قصه سره وانه ده د متاثرین ټول پښتانه دي او د پښتنو سیمه ده دا د پوز او د حکومت جګړه ده کنه دا واقعي سلوبه ده چې پښتانه پکې متاثر کیږي بریګیډیر صاحب موږ په ولې شي ډیر شکریا تاسو ملمنو ته لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه تر څو پورې چې د دې بیانیه تعلق ته چې را ګډ طالب بیډ طالب نو دا بیانیه خو روانه دا کله نه چې 9/11 شوه وو او دا غینه پس دلته د مجاهد به ته ویلي چې هغه د یورپ د سترګو تورو د امریکای د سترګو تورو او د نورو اسلامي ملکونو هم د سترګو تورو او هغه به لکه څنګه چې تاسو سیډنکار ویلي چې هغوی په وزیرستان کې به سټل شوي ودونه هم کړي او اوسېدل لیکن بیا چې 9/11 شروع شو نو ضروري خبره ده چې د پاکستان او دغه مولا نذیر یا مولا ګل بهادر چې کومو حافظ ګل بهادر دوی د هغوی خلاف کاروایانې هم وکړي او دغه خلک بیا دغه زینا په کډه هم کړی شو خو به هر حال دا سیس چلیده او دویمه خبره دا ده چې آیا اوس دلته د امریکې څه مفاد شته دی او چیرې په پاکستان کې داسې قسمه جنگ یا پاکستان له ډالري ورکی چې د دې خلاف جنگيږي یا د پاکستان چې کوم حفاظت ته هغه د امریکای په ډالرو باندې کیږي د امریکای ډالري خو زکه سویل افریقي سیب دا خبره کوي نو 40 مليون خدافته چې صدر ټرمپ خپل وایي چې هغه خو د افغان طالبانو ته په کیش ورکړي کیږي نو پاکستان ته خو دغه مونږ نه دی لیدلی د پاکستان په بجټ کې بل طرف ته چې داسې پیسې راځي بریګیډیر صاحب وبخای خو زما پښتنه دا ده چې تاسو بنګ دغه ځړک کیسه خو سم ده تاسو بیخي سم وای چې یو وخت کې ګډ طالبان د امریکا یا د وایټ هاوس د زړه ګوټي سرونه وو پاکستان او د ټول دنیا ته خبر ده اوس هم دا ګډ طالبان ولې موجود دي د دې باوجود چې عاصم منیر وای there is no more good and bad Taliban policy and they are fitna al-khawarij and cut them out دا کوټ ان کوټ زتا واستوي ما ولې بیا ګډ طالبان موجود دي بریګیډیر صاحب نو پښتنه داوا ګور تاسو پښتنه تزر اعظم تاسو پوری چې ما تاسو دوی چې د ګډ او د بیډ دا کوم اصطلاح چې راغلي دا بیانیه چې راغلي دا هغه وخت نه شروع ده
او دغه وجه دا چې کله سبریدو شي یا کله داسې نیوکه وشي یا دغه وشي نو پاغي کې به داسې قسمه دغه راوچتيږي په دې چې عام خلکو ته هغه معلومات نه وي او هغه به دغه رنگ چې راګل دا ګډ چې کوم دی دا هم د بیٹ کار کوي او دا هم چې کوم دی دا د حکومت په ایما باندې اوس تاسو ته زویم چې دا تاسو کومې سیمې یاد کړئ او په دې سیمه کې د دې دهشتګردو چې کوم دی په دې چې دا کومه فتنه راوچته شوې د الخوارج دا هم د وزیرستان نه راوچته شوې او به هم دغه علاقې وی چې هم دغه کې دا خورا شوې او به دغه خلاف دغه ضرب عذاب اپریشن هم شوې و درېمه خبره را چې هغه سہولتکاری یا د ابوی غجرړي یا د ابوی غ تګ را تګ یا د ابوی غلاري یا د ابوی غ کوم تعلق چې کوم دی هغه تر اوسه پورې جوړ دی او په دې چې دغه مشوري اکثر دوی سره وي او بل طرف ته دا دي چې دغه کې د غوړي رشتہ دارانه یا تګ را تګ یا پټیدن زونه تاسو ته یو مثال درکوم و چې دا کوم فتح خیل کې کومه پیښه شوې ده په دغه باندې دغه وړاندې تقریبا 100 نه زیات بریدونه په دغه شوي دي مختلف قسمه لیکن دغه ځکه اتنی بجې ماخستانو یو داسې برید کیږي چې پاغي کې مطلب دی چې د بارودو نه ډک گاډي راځي او هغه پوسټ دغه کوي نو مطلب دی چې دغه ځکه جوړ شوی دی سہولتکارای سره دغه ځکه وتا دغه تشدد یا خودکش راغلي دی او دغه ځکه به دا وي مرسته شوی ده نو دغه وجه دا چې به ځینې خلک دی چې دا غي دغه مخنیوي کوي او دا غي مطابق به فورس سره تعاون کوي نو هغه ته به دوی ګډ طالب وي او چې کوم دغه مخالفت کوي نو ضروري خبره چې علاقه په جنگ کې وي هغه به داسې قسمه بیانیه چې کومه دا هغه چې یاره دي کې د حکومت لاسته یا د حکومت په خپل باندې د پولیس والا وجني اخر دی کې فوج خو بیا هم د دې نه زیاتې قرباني ورکوي او فوج د چارې د پاکستان دی هغه کې پښتون پنجابي سندي او بلوچي ټول پکې شامل دي نو بیا د پښتون وینه چې څوک توي هغه خو د افغانستان د طرفه پښتون توي نو دا دلته خو د بل دغه والا نه دي ټول په د پولیس والا خو ټول پښتانه د دوی ویني والے توي کړل نو دغه بیانیه راوچتي چې را د پنجاب دغه د استعمار دی یا د اسټابلیشمنت معاملې دي نه دا یو داسې بیروخه جنگ دی چې دی بیروخه جنگ کې دواړه طرف ته کلیریټی نه وي دا ټول په ګری زون کې کیږي او ګری زون چې کمی دا غي کې به دغه نمونه حالات وي چې سمدا برګیډر صاحب زه غواړم چې زه یو وضاحت بل واخلم تاسو نه بیا به حکیم روان صاحب طرف ته لاړ شم حکیم روان صاحب تاسو طرف ته راځم بخنه دی خدا موضوع لګ روخانه کوو نو بیا په تاسو نظر اخلم برګیډر صاحب یو خدا سي افغانستان له طرفه د پښتنو ویل توګه دا هم ویل په خبرو کې او دا هم ویل چې دلته سعودکاري او رشداري موجود دي او پرون پاکستان دا هم ویلو چې یو وار بیا کم چې افغان سفیر د پاکستان کې د طالبانو هغه اقرار کړی وو او ورته دا ویلي چې د تازه پیښې پلانینګ په افغانستان کې شوی دی خو تاسو حاکم روان صاحب شمشاهد صاحب ډیر اردوونکو هم د دې خبرې گواهی چې منګه پرون په پیته کې خودمه په خپل دلته په امریکا کې په دې میپ باندې نو د ډومیل نه تر شمالي وزیرستان د پولې پورې دا فاصله چې د 80 کیلومتر د برګیډیر صاحب معنی د هغه ځای نه خو څوک تاسو فکر کوئ چې دلته راغلی البته د پلانینګ شوی دی نو 80 کیلومتر دنه په پاکستان کې دا خلک موجود دی او له هغه ځای داسې کېږي یو خدا ټکې دی بل تاسو دا د سہولتکاري خبره وکړه نو تاسو ته یاد دی برګیډیر صاحب چې د ګلبادر نوم واغستو په ګډ طالبانو کې زما په اند باندې تاسو برګیډیر صاحب په غسی 130 کې تاسو هم وای کله چې د مفتی نور ولی مسجد سره د کابل پالیشان هوټل کې په ټیبل تاسو ناس وای پالیشان هوټل کې د پاسه ډیر خایسته شندلیر وو د لاندې سور کارپټ وو او مفتی سراج الدین حقانی صاحب دغه منځګړتوب کوو هغه وخت کې خو تاسو ز فکر کوم چې په دې باندې سلاشي وای چې د خلک د بیرته راشي وزیرستان ته بنو ته سواد ته ځینې خلک راغله و دا خلک نه دي غني حافظ ګلبادر او د مفتی نور ولی سره تاسو ملاقات شو په کابل کې دهشتګرد څه مذهب څه لاره څه بیانیه څه اصول نشته دی هغه کله یو طرف ته اوړي کله بل طرف ته اوړي او هغه دپاره دا سمانه نه لري چې دا د کوم مذهب دی یا دا د کوم قومیت دی یا دا د نظریه څه ده دهشتګرد وي او وایي که نه چې
یو ځل چې دهشتګردۍ ته داخل شي هر یو په دې چې دغه ځانسازي وایي چې those who live with the gun they die with the gun او a good Taliban is a dead Taliban دا هم یو دوه استعارې چې کومې دي دا استعمال شوي دي د امریکای طرفه هم او دلته هم نو تر څو پورې چې د داسې خلکو تعلق دی هغه په ټولو ملک سره چې کنټراکټرز راغلي افغانستان ته او هغه یو بریګیډیر صاحب پوه شو تاسو خبره وبخه او بریګیډیر صاحب پوه شو تاسو په خبره پوه شو د مذهب تاسو فکر کوي چې هغه جنگ دی او ټوپک ته دی بکلا خوړی کله بده خوړی تاسو وبخه ما دغه ټکی باندې ځان په کول وختل دا چې تاسو میټینګ کړو په دې کې مفتي روملي بسیط صاحب هو حافظ ګل بادر صاحب ناسو په دې غونډه کې دا چې په کابل کې تاسو د کال 2023 کې شی و د سراج الدین حقانی سے په منځګړتوب باندې تاسو مشران چې ورغلیو د کې ګل بادر وو ګوره هغه کې خود سہولتکاری چې کوم ټوله کړي وا یا ګارانټي چې کوم وا هغه ټول د افغان طالبانو او ضروری خبره ده چې هغه متقی صاحب له هغه برادر صاحب دی او هغه سراج الدین صاحب دی یا نور چې کوم دی هغه د لپاره وی خپل کمیټي نه دما وبخه ما یاد دي بریګیډیر صاحب ما یاد دي دما پښتنه د حافظ ګل بادر نوا په سی 130 کې د پیزمی سے په وخت تاسو تللی وای په دې کې حافظ ګل بادر وو کنه زما یوازې نه پښتنه دا نور خو په یوګم چې کیسه شوی دي دا وی چې کوم خلکو شروع کې وی مطلب دی چې د پردینا شاته او تک را تک پکې افغان طالبانو کاوه او ځینی به د قبایلو مشرانو سره یو په یو ځینی خلک ملاو شوي دي او مختلف علاقو خلکو نو دا خپل علاقو خلکو سره وی ملاو شوي لکه مومندو کې چې کومو د مومندو والاو د وزیرو والاو نو وزیرو والا سره ملاو شو نو په دغه طرز باندې هغه ټولي کمیټای سره داسې نه دی ملاو شوي سمه ده سعد حسین توري چې د پاکستان دغه وخت د اوورسیز پاکستان وزیر وو هغه د پاکستان د پیپلز ګوند په خوانه ام ان ای اخوندزاده چټان او داسې نور بهر لاغم پکیو حکیم روان صاحب ډیر مهرباني پتا سو مونږ انتظار وکړو خو ما وختل اول د منظره لګرا کش کم چې واضح شي تاسو تفسیری تر اعظم ډیر وخت بعد مون سره لیدل کیږي ډیر مهرباني خبرونه تراغله بل نمو منله پاکستان وی ټي ټي پی په افغانستان کې د فتنه الخوارج دی او د فتنه الهندوستان بیلیم په افغانستان کې دا او افغان طالبان چې دا غو یو وخت دوستان دیوالانو اوس د پاکستان خلاف جګړه کوي طالبان وایي موږ دا نه کوو طالبان وایي پاکستان د افغانستان د حریم سرغړونه کوي البته دا تورونه او په یو بل باندې حمله چې د خوروان دي خو دوړو خو د پوله چې کم دا پدې کې پښتانه او افغانان چې دغه متاثر کیږي تاسو په اند باندې دا لوب څه شه دي د حقیقت څه لري تاسو نظر اخلم د سړون کې پتوګه باندې تاسو دې ته په سن نظر ګورئ چې دا ټوله قصه سره وانه ده حکیم روان صاحب محترم بنیری صاحب تر هر څه لومړی تاسو قدرمنو ملمنو او تاسو محترم لیدونکو او اوریدونکو ته خپل نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم او تاسو د پښتنې په حق لا باید وایم چې تاسو فکر وی څه موده مخکې دغه ویل مولانا فضل الرحمن ویل چې د افغانستان پاکستان ته یو انار څوک نشي راتېرولای یو انار دا څنګه چل دی چې هغه ځای نه وسلوال ډلې د وسلو سره د راکټ لانچرو سره او د بمونو سره راځي د موټرو سره د انفجاري موادو ډکو موټرو سره راځي او دلته حمله کوي او کیلومترونه د پاکستان د ننه سفر کوي او په خپل اهدافو باندې بریدونه کوي دا څنګه چل دی او دا څنګه امکان لري دویمه خبره دا د محترم بنیری صاحب چې کچېری طالبان په افغانستان کې نننی واکمن طالبان د دې پیښو پاکستان د دې پیښو مسؤل بولی او دا وایي چې دا خو هغه طالبان نو د خوارج ساتلی دي یا دوی ته ځای ورکړی دی نو دغه طالبان چې نن په افغانستان کې حاکم دي دا په خوا چیرته وو دا د 15 کاله د مخه چیرې اوسېدل د چا تر سیوري لاندې
او چا مرستې ورسره کولې، چا اکمالات ورته کول، چا مشورې ورکولې، چا دغه د ټي ټي پی کسان چا د دوی سره یو ځای رالېږل چې په افغانستان کې جهاد وکړي، او چا د ګوټ حکیم روان صاحب حکیم روان صاحب بخنه دی وی او بخای خو زه غواړم چې تاسو دې ځکه سم وایي موږ وړاندې وویل چې وخت کې دا طالبان د امریکا د سترګو تور هم وو، دا طالبان په افغانستان کې د عظیم مجاهدینو په نوم پیژندل کېدل، په نړۍ کې په مکه معظمي کې غونډې کولې، قرآن په سر به قرآنونه خوړل، او نو دې کې شک نشته دی په هیڅ کې. خو دوی اوس پاکستان فکر کوي چې بدل شوي دي، سترګې سپینې وي او موږ سره جفا وکړه، ټریټرز هم ورته وایي، دروغجن هم ورته وایي. ابل اوس ورته د پاکستان د پوز ویاند بے حیا ټکے وکاروو او چې یہ ہمارے بچے لگتے ہیں، دا زموږ زامن لګي. نو اوس وایي چې قصه بدل شوې ده. حکیم روان صاحب وبخئ، نو که قصه بدل شوې ده په دې حالاتو کې واقعي تاسو فکر کوئ چې قصه بدل شوې ده که نه اوس هم دوی هغه پخواني طالبان دي او پاکستان بل څه لوبه کوي؟ ما غوښتل په دې په واقع وس مهمه خبره محترم بنیری صاحب په طالبانو کې نه ده، مهمه خبره په پاکستان کې ده. پاکستان نه دی بدل شوی، هر څه به بدل شي، پاکستان نه بدلیږي. پاکستان وزیر دفاع وایي چې په امریکایانو چټلې لوبې دغه کولې، فکر کولو، په طرح کولې، انګریزانو طرح کولې، غربیانو طرح کولې، موږ ته یې راکولې، دا چټلې لوبې موږ مخته بیولې. خپل اعتراف کوي بناءً د چټلو لوبو اداره کوونکي او د چټلو لوبو اجرا کوونکي چې ترڅو پورې وي په دې سیمه کې به امن نه وي. او دا ټول خبره پښتنو ته ده. دا خبره ګوره، دا پاکستان حکومت دا چل پښتنو ته جوړ کړی دی. زه به یوه ټوکه درته وکړم، پروا نه لري د جدي خبرو په منځ کې د یوه ټوکه هم وي. یوه کورنۍ د یو میلمه ډېر په عذاب شوي وو، بیا د کورنۍ ورونو سره ویلي وو چې کله چې دا میلمه راشي زموږ او تاسو به جنګ سره وکړو، میلمه به مو سره بیلوي، لکن هر یو باید په میلمه باندې وار وکړي کله چې دی موږ سره بیلوي. هغه میلمه بالاخره پوه شو چې دا ټول ورونه ما ولي او ما باندې ګزارونه کوي. هغې ورته ویل چې چل مو میلمه ته جوړ کړی و. نو خبره دا ده چې اصل چل پښتنو ته جوړ شوی دی، پښتنو سیمو ته جوړ شوی دی، او پښتون قوم ته جوړ شوی دی. دا ټولې لوبې چې کیږي دا د پښتنو پر ضد باندې دا لوبه ده، او په پښتنو باندې وارونه کیږي، د پښتنو د سیمې دپاره دی. لکه څنګه چې سهیل اپریدي هم ویلي دي چې وروره تاسو چې د ډالر ګټئ ویې ګټئ، لکن په موږ باندې مه ګټئ، زموږ په سر یې مه ګټئ، زموږ په کونډو رنډو باندې مه ګټئ، زموږ په وینو باندې مه ګټئ، زموږ په وژنو باندې مه ګټئ، موږ مه ورانوئ، موږ مه تباه کوئ، په موږ کې دا لوبې مه کوئ، دا چټلې لوبې چې تاسو په ذماوارۍ باندې اخیستې دي، موږ ته امن راکئ. پښتانه دا خبره کوي. خبره دا ده محترم بنیری صاحب چې پاکستان پښتانه د پاکستان اوسیدونکي نه بولي. منظور پښتون ډېره ښه خبره کړې ده چې کوم دغه پاکستاني حاکمانو ورته ویلي وو چې تاسو پښتونخوا د پاکستان برخه بولئ که نه. منظور پښتون ورته ویلي وو چې نه، پښتونخوا د پاکستان برخه نه ده، پښتونخوا د پاکستان مستعمره ده. بناءً پاکستان همغه چټلې استعماري لوبې مخته بیایي، د چا په وراثت باندې چې پاکستان تر نن ورځې پورې هلته ناست دی. همغه انګریزي استعمار دی، همغه لوبې دي چې انګریزي استعمار د پښتنو په ضد، د پښتنو قومونو په ضد باندې کولې. همغه لوبې پاکستانی نظام، پاکستانی نظامیان همغه لوبې مخته بیایي. محترم بنیری صاحب سمه ده حکیم روان صاحب، زه غواړم چې په دې دوه ټکو باندې اوس د دوه نورو مېلمنو نظر هم واخلم. یو تاسو پاکستان اوس هم چټلې لوبې کوي، دا مو وویل، بل مو دا وویل چې دا چل پښتنو ته جوړ دی. غواړم چې دواړه مېلمانه پرې نظر وړاندې کړي. خو دا تاسو چې د مېلمنو کومه ټوکه وکړه، نو حکیم روان صاحب ماته تېر کال هغه وخت ورځ رایاده شوه چې په هالینډ کې د هغه نوراني صاحب په کاله کې تاسو تشریف راوړی و په ناروغه سټه باندې، او دواړو ګپ لګونو. ما
ما سره اوس غم شوم چې دا تاسو دواړو ګوره ماته چل جوړ کړو که څنګه او ستاسو ډیرو شکریا او مهرباني هغه وخت کې نو ستاسو بیا هم خوشاله اوسئ را سره اوسئ. لومړی به زه د بریګیډیر صاحب ستاسو نظر واخلم. حکیم روان صاحب محترم فرمایي چې پاکستان وسوم نه دی بدل او نه بدلیږي او دا ټوله لوبه چې دا اجرا کوونکي پاکستانیان دي وسوم نه دی بدل شوي. ولې نه بدلیږي پاکستانیان کنه دي بدل شي بریګیډیر صاحب د دې باوجود چې تاسو او نور پاکستاني چارواکي وخت په وخت وایي چې پاکستان د دې جنگ نه ډیر غټ اغیزمن شو ډیر غټ تاوان وخوړ مالی او بدني او امنیت وغیرہ وغیرہ بیا هم پاکستان لوبه کوي لګیا دي افغانانو سره تاسو د دومره سلويخ کلن دوستي روستو وسوم پتا سو شک موجود دی ډیر ژور شک موجود دی ولې دا شک در باندې موجود دی بریګیډیر صاحب واقعي نه دي بدل شي پاکستانیان. ډیر ښه سوال دی بنيري صاحب او حکیم صاحب ته ډیر په معذرت سره. آیا سوویت یونین چې کوم روس چې ته ویل کېږي هغه په کومه دوستای باندې چاره غوښته و افغانستان ته او د پاکستان په سرحد باندې دا وی ټینکونه او دا وی الوتکې او دا وی راکټې ولګېدلې او هغوی ګرمو بوته د تک کوشش کاوه په دې چې هغوی سره بله لار نه وه. نو دا خو افغانانو راغوښتي او پاکستان د هغې مخه ونیوله د مغربي نړۍ په توان سره یا د هغوی په شاته ودرېدو سره یا د هغوی په مدد سره او ټوله نړۍ چې کومه وه بین الاقوامي هغه د پاکستان سره وه یا د دغې چې کومه روس راغلی و د هغې خلاف و. نو آیا د دغې تور هم په پاکستان لګي؟ نو دا خو بیا ډیره ناجایز او دا خو وای که چا تله د انصاف په لاس کې درکړه خپل ټټو او د بلاس په برابر کې داسې مه کوئ. دویمه خبره دا ده چې امریکا ولې رااله؟ آیا امریکا پاکستان ته دعوت ورکړی کنا بریګیډیر صاحب لګو بخای بریګیډیر صاحب لګو بخای تاسو خبره پوره کړئ بریګیډیر صاحب لګو بریګیډیر صاحب تاسو خبره پوره کړئ خو لګو بخای او بخای دوی یو دوه ریفرنسز ورکړل بریګیډیر صاحب کنه غنی ما به چیلنج کړي ویلتا تاسو ما پیژنې چې ملمک کله داسې خبره کوي چې ریفرنس نه لري د چیلنج او ما تاسو د گواهی دوی ول چې ګوره د پاکستان د دفاع وزیر په خواجه صاحب په خپل وایي چې منګه د نړۍ لپاره چټلې لوبي کولې خواجه صاحب دغه بیان وسو موجود دی that was a reference there او دوی خو حقیقت دار چې دا د البته هغه د افغانان ټول افغانان نمائنده نو چې د روس په ټانک باندې سور ناسو ببر کارمن هغه یو فکری نظر لره د افغانستان یو ټوله وا حقیقت دی خو وس من خبره کو بریګیډیر سے وس د چې کوم سوي هغه د پاکستان د دفاع وزیر دغه ریفرنس راوي چې چټلی لوبي من کړی دی دا منګ خپل غلطی ده او بخای گو هډ بریګیډیر سے خبره پوره کوي. ګوره کو زمونږ د دفاع وزیر دا خبره کوي هغه په ځای باندې کوي ځکه چې مونږه پاکستان استعمال شو د چا د پاره د مغربي نړۍ د پاره یا د نورو ملکونو د پاره او به اسنګ وتوي چې هاي اینډ ډرای پاکستان یا دا علاقه پرې خلاغي طبيعت شاته نه قتل چیرې پاکستان د دې لپاره څومره قرباني ورکړي بلکې پاکستان باندې به سنکشنز ولګیدل. نو دوه ډولي پالیسی موږ سره امریکای کړي دا یا نورو کړي دا نه چې پاکستان دوه ډولي پالیسی یا دوغلا پالیسی کړي نو د دغه تور په پاکستان باندې لګول کم از کم یو افغاني لا دغه روخ نه دی خستل پکار پدی چې دا غي په نتیجه کې خو تاسو 50 لک پاکستان تراله او د پاکستان په ځمکه خواره شوي او موږ د تخپل لمنو غوړوله او زموږ په کورونو او زموږ په ورشوګانو کې او زموږ په دغه کې وسیدلې سو کاله تقریبا چې 50 کاله او ارسو تاسو د پاکستان استعمال لیکن وسم د پاکستان په مخ باندې چې هغه خمه خېده توړاندې کړو او هغه خجوله ته غوړولې و هغه ته تاسو په بد نظر ګورئ او سپېړې ول ورکوي په د تور سپېړې تور هغه د وجري هغه د خیرنه تولیام ته جوړ کړي 400 پیرازي او خپل لاس په پاکوي دا نه دی پکار. دویمه خبره دا ده چې دا خب تاسو حکیم صاحب تاسو د نن ته طالب نه وکای چې ستا مشر مولا عمر صاحب چې وو هغه دغه باندې چې د سعودي عرب سفیر لاړ د پاکستان سو پلاوی لاړ او ته چې دا یو دغه دی دا ورکه ولا نو دا حمله بنه کیږي یعنی امریکا ډیر لوی طاقت دی وخت راتلونکي دی او بل یو لوی طاقت د پاکستان په سرحد باندې راتل پاکستان ته خپل یو خطر ده.
نو دغه ته هم ګورئ چې پاکستان بیا قرباني ورکړه او بیا تاسو ځای کړئ او بیا تاسو واپس لاړئ او اوس بیا د پاکستان خلاف جنګیږئ او بیا وایي چې دا پاکستان لوبې کوي. نو لوبې خو تاسو کوئ، په ځان هم کوئ، په ګاونډیانو هم کوئ، په موږ هم کوئ او په پښتنو هم کوئ. او دا ټول 10 ولایتونه چې دلته لګېدلي دي، آیا دغه څیز په تاجکستان کې، ازبکستان یا په دغه کې ولې خو دغه چې پښتون په بریګیډیر صاحب ساسي جواب راغی. بریګیډیر صاحب جواب راغی تاسو دا منئ چې پاکستان یو وخت کې دغه کار کړی دی، د امریکا لپاره قرباني ورکړي او د پاکستان سره بیا دوکه شوې ده او تاسو دغه په جواب کې بیا وایي چې اوس افغانان چې دي تاسو پیغور هم ورته وکړه. زه غواړم چې په ځای دی چې زه اوس تاریخ ته لاړ حقیقت وایم، حکیم روان صاحب ته دا مقرر حقیقت نه وبخښئ زه او حقیقت نه پیغور دی نه حقیقت دی بریګیډیر صاحب خو د پیغور په ژبه کې دی. میلمه چې کله راشي یو ځای ته بیا ورته خلک پیغور نه کوي چې ما کار راغلی وي ډوډۍ دې خوړلې ده. البته حقیقت وي چې تاسو موږ کره تشریف راوړی خو بهرحال اټس ا پیغور. خو زه غواړم چې د دې پیغور او تاسو بیا تورم پورې کړو چې اوس افغانان چې دي هغه افغانان پاکستان لکه د حجرې د خچنې تولیا پرنګ کاروي. پاکستان د حجرې خچنه تولیا نه ده، د دې نه د قلار شي. حکیم روان صاحب زه غواړم تاسو د بریګیډیر صاحب دغه دلایل چې دي په دې باندې خپل ځواب ووایي. نو دا به شمشاهد صاحب ته زه لاړ شم چې واقعي پاکستان د پښتنو خلاف دا جګړه کوي. هغه سوال بلک شاته کم حکیم روان صاحب. محترم بنیری صاحب بریګیډیر صاحب ته په احترام سره دو ویل چې روسان تاسو راوستل، روسان راغلل او دوی د روسانو په مقابل کې د افغانانو سره مرسته وکړه. بریګیډیر صاحب خبره دا ده چې یا خوله د اوبو ډکه د روغتیا نشي ویلی او یا دا چې روغتیا وایي نه، خو حقیقت دا دی چې مخکې دی نه چې روسان افغانستان ته راشي تاسو افغانستان ته ترورستان روزل، تاسو ته ګلبدین درغلی وو، تاسو ته ربانی درغلی وو د داود خان په وخت کې. هغه وخت کې نو ربانی نو حکیم روان صاحب وبخه حکیم روان صاحب زما پښتنه بل و حکیم روان صاحب زما پښتنه بل و ګلبدین او دغه چې د نور مشران د سوق خو افغانانو کنه افغانان ورغلی وو، دا بل ځای خو نه ورغلی وو. دی روزل نه دوی ته ورغلی وو چې تربیه کی او د امریکا په ډالرو تربیه کېدل او افغانان وو او دا پاکستانیان اختر عبدالرحمن او جنرال زولق دغه وخت دغه افغانانو هیروز وو. زه هغه خبره په خپل ځای باندې خو زه فکر کوم د سمه ده. تاسو د پاکستان د احساناتو په بدل کې بریګیډیر صاحب وایي زموږ مخیرنه تولیا جوړه کړې ده، هر څوک راځي لاس باندې وینځي د خپل ګریبانونو ته لاس وردن نه کوي. دا غي جواب غواړم تاسو وایي. پاکستان د خپل وویل بریګیډیر صاحب وویل چې پاکستان د نورو لپاره استعمال شو، د نورو لپاره یعنی د غرب لپاره د امریکا لپاره استعمال شو. بریګیډیر صاحب پاکستان نن هم استعمالیږي د نورو لپاره. د پاکستان سرنوشت برخلیک هم داسې دی چې باید د نورو لپاره استعمال شي. پاکستان خپلواک هیواد نه دی، هغه څه لکه چې پاکستان نورو جوړ کړی دی د نورو لپاره به خدمت هم کوي تر هغو پورې چې پاکستان په دې سیمه کې وي. او دا چې تاسو وایئ چې تاسو راغلی دلته افغانان دلته راغلل دلته موږ ځای ورکړو، تاسو ځای نه دی ورکړی. تاسو دغه ځای 50 کاله خوړلی دی، 50 کاله تاسو دغه ځای د انګریزانو په څیر خوړلی دی لکه څنګه چې انګریزانو خوړو. دا د افغانستان خاوره ده، دا د افغانستان ملک دی او افغانان خپل کور ته راغلي وو. هغه پنجاب ته نه ولاړ شوي او پاکستانیانو ته نه ورغلي، هغوی خپل کور ته خپل ورونو ته ورغلي وو. او بله خبره دا ده محترمه چې تاسو وویل چې دغه د روسانو دغه ته غوښتل چې لاړ شي ګرمو اوبو ته لاړ شي. ګرمو اوبو ته روسان نه تلل، ګرمو روسان په دې باندې پوه شول چې د دوی جنوبي سرحدات د امریکا او د غربیانو او د پاکستان چې د هغوی نوکر دی د هغوی د لاسه د دوی جنوبي سرحدات نا امن دي. دوی د خپل جنوبي سرحداتو د امن لپاره افغانستان ته راغلل چې دغه جګړه
شوروي مهرباني جهاد ته لاړه حکیم روان صاحب او په مهرباني افغانستان کې د دوی حکیم روان ستاسو جګړه صاحب د دغه کې ختمه کړي. کرنٹ افیرز به حکیم روان صاحب تاریخ چې دی پاغه باندې بم باس کو زه غواړم چې په تاریخ کې بیا باسونه ریپیټ کیږي. البته دا تاسو خپل جواب ویل بریګیډیر صاحب خپل ویل زه د دوړو ملمنو د گزارشاتو مننه هم کوم او البته تنقید او سخت تنقید روا هم بولم او د اجازه مشته تاسو دوړ حق لري. البته په کوم انداز کې تاسو دوړ مشران خبره کوي باید هم دا پاینده راتلون کې برخه کې مساتل شي. ډیره مهرباني تنقید دی او هم داسې دی مشکل نشته. محترم شمشاهي صاحب دا د حکیم روان صاحب دا یو خبره چې کړي و هغه ما غوښتل ساس نظر په واخلم بګډیر صاحب خپل دلیل ویلو چې پاکستان سره افغانان څه کوي او بیا پاغه باندې بیا هم جواب ول شو. د البته ول چې پاکستان پښتانه خپل اوسیدونکو نه بولی ریفرنس ورک د منظور پښتين ماته د منظور پښتين هغه مرکه یاد ده او پاکستاني ته کړي و هغه ویلو چې पाकिस्तान को मैं अपना मुल्क मानता हूँ या नहीं मानता ये तो दूसरी बात है. पाकिस्तान मुझे पाकिस्तानी नहीं मानते هغه ټکه ماته یاد دی او دی وسول چې دا چل اوس چې کوم روان دی د ګډ او بیٹ طالبانو حکیم روان سے محترم فرمایل چې دا چل ټولو پښتنو ته جوړ دی. شمشاهي سے what's going on سب روان دي موږ پوکای مننه بنيري صاحب زه خو دا خبر له بیا راځم خو زه لغونده کې یاد کوم چې د برزینسکي کتاب وګورئ چې روسیان افغانستان ته څنګه رااله. برزینسکي یو امریکایي او داغه کتاب وګورئ داغه نخکاره پته لګی دا یو خبره. دویم خبردار چې ډیر په معذرت سره زه پاکستان ما نه پاسپورتونه تر اوسه پورې ما سره دي او ما د ډیر اوس مرا سره د درې ملکونو ویزې دي او ما د ډیر زیات د ازایلم افرم شوی دی موقع ملوي خو ځنځم چې ځان پاکستاني حسابوم. خو خبره دا سره چې پرویز مشرف سویلو او ضیاء الحق سویلو د دې په باره کې نو هغه تم په کار دی چې تلاړ شو. زه د روان صاحب دا خبره تر دې پورې تایید کوم او د بریګیډر صاحب د خبره تر دې حد پورې اختلاف ساتمه که دا جګړه د اسلامي او دا جګړه د پاکستانی نو او دا جګړه د هندستان او د پاکستانی نو دا قصور او سیالکوټ خو هندستان ته ډیر نږدې دي. دا نن چې کبل کې مروت کې کم 9 کسان شهیدان شو تاسو ته پته شته پاره کې درته یو تن خیمه هغه په اف سی کیو هغه پلار شهید شو دا غرور شهید شو هغه یک یو تنو مور هغه د اف سی نه لري کې جرته نه بایلل غواړم هغه به دا موټر دا لوډر دا نن پاره کې شهید شو. دا د هندستان څنګه رااله موږ په دې باندې حیران دي. یو خبره دویمه خبردار چې بنيري صاحب حقیقت دا دی چې پښتانه چې کوم دي نو په دې خبره باندې حیران دي چې دا اٹک نه پورې غاړه ته حالات بالکل ټیک ټاک دي. پنجاب کې هیڅ نشتا. پنجاب کې اعلان کې کتا سو ګوري کتا سو لګیات کوي بریګیډر صاحب کتا سو لګیات کوي نو دا شمالي وزیرستان ته چې کله دا په 2015 کې رالو نو د دې ته به پنجابي طالبان وي دي دا کې پنجابي طالبان هغه د اسټابلیشمنت کردار ادا کوي. هغه سوکو هغه د سپاه صحابه خلکو هغه د لشکري جنگي خلکو هغه د لشکري طیبه خلکو هغه د جیش محمد خلکو دا ټول پنجابیانو هغه بیا لاړو رخصو. نن هغه پنجابي طالبان په پنجاب کې امن دي په پښتونخوا کې امن نشته. مونږ په دې ایران چې دا ولي مطلب چې زه ګوره زه خبره کوم ځنن مطلب په لار باندې تلم او ما یو موټر سایکل والے زمونږ د جرنالستان یو مظاهره وا یو موټر سایکل والے ته هغه ته ماله هم د ریاست دغه دی علمبردار دی دته ځای ورکی تاسو یقینو کوي چې 2 منټه پس په ما بس خلک راغی او زما د موټر نمبر او زما تصویر او دا سيزونه غستنه ما ورته مې یار زما بیا ورته ودرې د ما ورته مې زما دانوم دی زه د دې پریس کلب ما او ګلبرګ کې مې کور دی او مې راځه خاني چې څه کوي نو دلته کې ګوره خبر ده چې موږ ځان سره خبر نشو کولای. د 80 میلیونه چې کوم دی د شمالي وزیرستان نه د ترهګر لکه مروت ته څنګه رالو بنو ته څنګه رالو موږ به حیران یو حقیقت دا چې ډیر ظلم روان دي. پکار دا چې ریاست پاکستان موږ پاکستانیان موږ مطلب ټیک ته پاکستان یو حقیقت دی افغانستان یو حقیقت دی. افغانستان موږ احترام کوو د پاکستان هم احترام کوو خو موږ په کې په اوري وځنی مطلب چې دا یوازې دا مسله پښتون تولیدا په مزار شریف کې حالات خدي په بادغیس کې حالات خدي په سمنګان کې خدي تاسو په بغلان کې خدي خو په ننګرهار کې او په کونړ کې او په نورستان کې په پکتیا او پکتیکا کې خراب دي. دا ولې مطلب دا موږ یو ډېر غټ کوېشن دی
چې په پنجاب کې حالات بالکل ټیک ټاک دي، را ټک نه پورې اړه حالات ټیک دي. دلته پښتنو کې کومه ډیر زیات جان مطلب پټ کو نو موږ خو مطلب په دې باندې نه خو خلک هم تاسو کې چې ما جرنالیزم سمه کوم. ها شمشاهي صاحب تاسو البته ما پښتنه در نه کول غوښتل خو تاسو په خپل شروع کې چې کوم کلیم کړي وو چې تاسو نه پاسپورټونه لري اسایلم افر درته خو بیا پاکستاني او نه قبلوي نو ما په ځین کې سوال راغلی خو تاسو په اخري برخه کې په خپل داغه جواب راکو او زه خو په خپل پروګرامونو کې چاته د اردو شعرونه نه وایم خو د اخري د موټر سایکل کیسه چې موکړه نو ما ته مو د حضرت غالب یو شعر آیات کو چې ہوا ہے شاہ کا مذاہب پرہ ہے اتراتا اگر نہ شہر میں غالب کی ابرو کیا تھی دا تاسو چې کوم طریقې سره هندل شوی ہے ما ته غالب رات کو ځکه چې هغه چړمبه د یو مصر ویلې و چې پرہ ہے اتراتا نو بیا د دربار تر غوښته وو ورته چې غالب د بادشاہ سلامت شاهي سرکاري شاعر پشان کې د ګستاخی کړی دا نو ورته دوی مصر بیا ویل چې اگر نہ شہر میں غالب کی ابرو کیا تھی. بریګیډیر صاحب زه غواړم چې اخره کې د کنکلوژن طرف تراشو او تاسو نو پوښتنه چې د چولستان د عرب سمندرګي نه ونی سات تر چولستان پورې او هغه د هیمالای د غرونو پورې 2.5 کیلومتره د پاکستان او هند بارډر دی که هند په پاکستان کې شمشاهي سے وی لمس کوي او فتنه هندستان د فتنه الخوارج په ذریعہ پاکستان بربادول غواړي نو ولې په نورو پلو باندې په نورو ځایونو کې نه کوي چې درته راځي د افغانستان د لارې کوي. غواړم په دې هم جواب راکړئ او وای به وختل مې چې تاسو موږ ته سولوشن د طرف نه د دواړو تر منځ چې کوم جګړه د دې سولوشن تاسو هم څه فکر کوئ سشتره کوم دغه چې پاکستان غواړي چې جګړه وکړي هم دای سولوشن یا حل دی. بریګیډیر صاحب ګوره تر څو پورې چې هند دی نو هغه سره د پاکستان سرحد شریک دی او هغه سره زمونږه مختلف جنگونه شوي لوی جنگونه شوي او اوس پر اوس کال یو جنگ شوی دی او دا غي وس دغه چې منګه مناوغله چې منګه هند له شکست ور کړی دی او دغه شکست په وخت کې یو داسې پیخه په بونو کې کیږي چې ډیره کو نړۍ وي او دا غي د پاره چې کومه مسوبندي کیږي هغه په افغانستان کې کیږي الته چې کوم زده تا د اجیدول وېما چې دا مرسنریزي نه د قاتلان دی اجرتی او دی ولابه منګه زیات اجرت کو او دا بمګه استعمالو. دویمه خبره دا ده چې دلته پاکستان سره د غوي اول ته د متقی سے بلاډ شي یو هفته په هند کې تیروي منګه دا نه وي چې اول تلو لیکن به د کشمیر باره کې دا خبره کول او به واپس راتګ او به د افغانستان ته چې دغه هند دغه طالبانو ته ترګر ویلي هغه ترګلو سره به دغه نمونه ان پیسې یا په پاکستان کې دا وجله کول. درېمه خبره زدا کومه چې هندستان خو زمونږ یو دشمن دی مونږ افغانستان ته د دشمن په نظر نه ګورو دغه زمونږ سره یو ګاونډي هیواد دی لیکن د چناکیا فلسفه پکې نه منو داغه چې د هندستان دا مونږ دا نه غواړو چې د افغانستان خاور دی زمونږ خلاف استعمال صرف یو مطالبه ده چې په دوه اکارډ کې یا اګریمنت کې یا معاهده کې د سمنلې دي هغه ته عملی کا او دغه ترګر چې کوم دی دا غوي مرسته یا هغه ته دغه اختیار مور کوي چې هغه د پاکستان کې داسې قسمت ترګری وکي دغه یو مطالبه ده او په دغه کې کله دوی ومني کله نه مني چې ومني به تی واپس شي لکه څنګه چې د دوه کې لیکلي ور کړی دي اوس وای پاکستان ته ومنګ لیکلي ورکو لیکن دغه ضمانت څوک دی دغه به عملی کوي څوک دغه لپاره میکانیزم به څوک جوړي تاسو وای چې هل طرف ته ځو هل طرف ته بالکل تلل شو منګه د ولس خلاف نه یو منګه د یو دوست افغانستان غواړو منګه یو پرامن افغانستان غواړو منګه یو ترقی یافته افغانستان یو ورکینګ افغانستان غواړو چې هغه کې باقاعده او قانوني یو اصولي یو طریقې په پاغي چلیږي پاکستان یو آزاد ملک دی خپل دغه سونو آئین دی دا غینه علاوه د جسوبي تاسو خبره وکړه دلته د پښتون حکومت دی افریدی سے پښتون دی سہیل افریدی هغه وزیر اعلی دی هغه نېشنل اکشن پلان کې دا غي صدا هغه په کې کمیټه کې ساخلي بندو کمرو کې نه دی د بندو کمرو دغه ناخلي هغه کې په خپل موجودي لیکن
پلینګ ټو د ګیلری بیل خبره ده او په بند کمرې کې چې دا سوې هغه بیل خبره ده. غواړم چې د دواړو نورو مېلمنو غواړم بریګیډیر صاحب تشکر بر تاسو حکم نشي ټول د بر نه روان دي بریګیډیر دا بر کې خلک بریګیډیر صاحب دی باندې بریګیډیر صاحب محترم ویری امپورټنت بریګیډیر صاحب محترم چې د لر نه بر ته ولې خلک نزي په دې به هم چرته خبرو کو تفصیلی به وکړو تاسو دا سوال جایز دی. البته دی وخت د هند څوک نه دی موجود او د هند یو ټکی ویل شو نو دا شوم کې نړیواله خبرونه نړیواله رسنۍ ده البته د هند چې کم دریزو د هغې په خاطر یو 10 سکنډه اخلم نه بیا د پاتې وخت به حکیم روان صاحب او شمشای صاحب هم په سولوشن باندې خبرو وکړي. بریګیډیر صاحب تاسو څنګه پاکستان خپل دښمن ګڼي هند دغه شان په پاکستان تورې پورې کوي. تاسو ته یاد دي په 1999 کې یو جهاز و چې IC-814 کټمنډو نه یو فلایټ راته هغه کندهار کې کوز شو ورځو پرې ولاړ و. درې کسان اوږده قصه د کوم خو په دې کې تاسو ته پته ده چې مشتاق زرګر وو عمر شیخ وو او مسعود اظهر صاحب وو. هندوستان کې مطلوب ترهګر چې وو هغه خلاص شو او پاکستان اتفاق ته ګوره چې 15 ورځې وروسته مسعود اظهر صاحب په کراچۍ کې د امپرس مارکیټ مخې ته د سبزۍ ګاډي چې به ولاړ وو هغه ځای کې تقریر وکړه نړۍ ته پاکستان ویل چې موږ به د هندوستان دښمنان په خپله خاوره نه پرېږدو. نو هند وایي چې پاکستان زموږ خلاف هم خپل دښمنان چې دي هغه اکټیو ساتي. دا د هند دریځ دی. زه نه غواړم چې باغې ریپیټیشن بیا تکرار وشي. محترم حکیم روان صاحب په 1 دقیقه کې تاسو مهرباني وکړئ او بیا شمشای صاحب تاسو دواړه ماته وایي چې سولوشن یا حل د افغانستان د اوسني طالبانو او د پاکستان ترمنځ جنجال سوي نه کنه دا بم داس روانوي. حکیم روان صاحب لومبه تاسو به شمشای صاحب گو هډ ونیرای صاحب خبره دا ده چې دغه بریګیډیر صاحب وویل چې هند دوی دښمن دی او افغانستان د هغوی سره روابط لري او بل دا چې دوی غواړي چې د افغانستان سره دوست اوسي. تاسو داسې کارونه کړي دي محترم بریګیډیر صاحب داسې چټلې او کثیفې لوبې مو مخته بیولې دي چې افغانستان قطعا فکر نشي کولای چې پاکستان به کله هم د افغانستان لپاره دوست شي او موږ افغانان دا هیڅ کله نه هیروي چې هیڅ کله ډیلی نه دی ویلي چې کابل باید ورور اور تکش شي او په اور کې وسوځي. لکن دا به اختر عبدالرحمن ویل. حکیم روان صاحب هغه دلیل تاسو راغی تاسو نقطه راغله افغانان دا فکر کوي دا خبره کلیر شو چې افغانان داسې فکر کوي. اوس د دې معنی دا چې افغانان د پاکستان سره د روغ جوړې کم تصور نه ویني کنه تاسو فکر کوئ وسوم پاینده کې روغ امکان لري. حکیم روان صاحب وبخای که ډیر ثانیه کې دا د باندې مونږ پوهه کوي. موږ د هر چا سره روغه جوړه غواړو. موږ پښتانه یو، موږ خپل دودونه لرو، موږ خپل عنعنات لرو، موږ تاریخ لرو. موږ د پاکستان په شان کوم بې تاریخه ملک نه یو او موږ د دنیا هیوادونه موږ په رسمیت پیژنو. د 50,000 کالو تاریخ لرو. موږ سمه حکیم روان صاحب موږ ورورولي غواړو، موږ همسایګي غواړو، موږ د چا سره جګړې نه غواړو. لکن په موږ باندې جګړې تپل کېږي د پاکستان لپاره. سمه ده مهرباني. شمشای صاحب سولوشن یا حل تاسو فکر کوئ امکان لري؟ بنيري صاحب زه دا وایم چې کله پاکستان خپل آزاد پالیسی جوړ کړه او افغانستان، هندوستان، ایران دا څلور ملکونو یو بل ازادي خودمختاري تسلیم کړه د زړه نه، نو په دې منطقه کې به مني د یو بل احترام او ازادي تسلیمول چې د امکان لري. محترم بریګیډیر صاحب سید نذیر صاحب تاسو نن یو ځای ملمانه هم وای بیا هم زموږ په خواست باندې موږ ته وخت راکړه. بریګیډیر صاحب ما سره یوازې 60 سکند پاتې دي که په دې کې خبره کول شوي گو هډ. پاکستان آزاد دی او ټولي دنیا منلې دی. افغانستان کې حکومت ته دنیا نه دی منلې، نو څنګه آزاد دی؟ دویمه خبره دا ده چې افغانستان ټول عمر د برټش انډیا وظیفه خار پاتې شوی دی او قاضي امان الله ولا بریګیډیر صاحب وبخا زه به اوس بیا بریګیډیر صاحب ډیره مهرباني. بریګیډیر صاحب دا پیغورونه تاسو آزاد ملک افغانستان هم وبخه. بریګیډیر صاحب اوس په دې بیا باس کیږي افغانستان تل آزاد پاتې شوی دی پروستیو کې دا جنجال راغلی او زه دا ډیر شکریا ادا کوم. وبخه پاکستان پالیسي آزادي نه دي ډیره مهرباني. د پاکستان پالیسي آزاد نه دي، پاکستان آزاد دی. ډیره مهرباني حکیم روان صاحب بریګیډیر صاحب ډیره مهرباني. پاکستان آزاد دی خو پالیسي آزاد نه دي. د درې وړو ملمنو ډیر شکریا ادا کوم. کو غواړئ دا پروګرام بیا وګورئ، کولی شئ چې په فیسبوک یې وګورئ.
دا اوس پړنه زه رحمان بودرم په مخه مخه او په مخه مو سپرلې